افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ زیاتوالی. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د 1404 لمریز کال له پیل راهیسې له 1500 څخه زیات بهرني سیلانیان په افغانستان کې د تاریخي او طبیعي ځایونو د لیدلو لپاره هیواد ته راغلي دي. د یاد وزارت د ویان په وینا هڅې کوي چې د سیلانیانو لپاره لا ډېرې اسانتیاوې برابرې سي او د ګرځندوی په برخه کې د چوپړتیاو لړۍ پراخه کړي څو سیلانیان په خوندي او سوله ییز چاپیریال کې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه لیدنه وکړي. سیاحینی که از اول سال 1404 هجری شمسی تا کنون در افغانستان آمدن تعدادی از یا در حدودی بیش از 7500 نفر میرسه که این سیاحین بر اساس سلیقه هایی که دارن با ولایت ها و مناطق مختلف افغانستان تقسیم میشن. اندری چې یو روسي ګرځندوی دی په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلی. نوموړی وایي له کلونو راهیسې د افغانستان د لیدو هیله درلوده. هغه وایي د بهرنیانو د سفرونو پر وړاندې یوازینی خنډ د لویدیځو رسنیو لخوا د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه منفي تبلیغات دي. خو زیاتوي افغانستان ته په راتګ پوه سو چې دلته وضعیت برعکس دی او د رسنیو ریپورټونه په دې اړه ناسم دي. له ډیرو کلونو راهیسې لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کول، خو کله چې زه افغانستان ته راغلم ما ولیدل چې دلته امنیت تضمین شوی دی. همدارنګه د ارتر په نامه یو فنلنډي ګرځندوی د افغانانو د میلمه پالنې په اړه داسې وایي. د افغانستان خلکو زما تود هرکلی وکړ او ماته یې ښه راغلاست ووایه. افغانستان له فنلند څخه ډیر توپیر لري مګر په ورته وخت کې ډیر په زړه پورې دی. په ورته وخت کې اقتصادي شنونکي په دې باور دي چې د بهرنیو ګرځندویانو د شتون زیاتوالی کولی سي د ملي اقتصاد په وده او نړۍ ته د افغانستان د رښتیني انځور په معرفي کولو کې اغیزمن رول ولوبوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ګرځندوی صنعت د پراختیا لپاره د ترانسپورت، استوګنې او ګرځندوی لارښوونې په برخو کې بنسټیز او معیاري خدمات چمتو او برابر کړي. مناظر طبیعی افغانستان خود زیر جذب کلان سرمایه گذاری را در خود جای داده، جذب گردشگران را در خود جای داده. حالا نیاز است که ما به خاطر سهولت‌های بیشتر و امکانات بیشتر و سهولت‌های اضافه بتونیم بیشتر ما شاید گردشگرا در داخل افغانستان باشیم، چون هر گردشگری که داخل کشور میشه شما میفهمید که میتونه کسب و کارها را رونق بده، مثلا هتل داری. افغانستان د لرغونو تمدنونو، تاریخي آثارو، لرغونو ودانیو او ښکلي طبیعي منظرو بډایه تاریخ سره د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د بهرنیو سیلانیانو د راجلبولو لپاره لوړ ظرفیت لري. په تیرو 2 لسیزو کې د نامنۍ او نړیوالو رسنیو د منفي تبلیغاتو له امله په هیواد کې د ګرځندوی صنعت پیکه سوی دی. خو د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي وضعیت له ښه والي سره د بهرنیو سیلانیانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی او حکومت هم هڅه کوي چې د ګرځندوی په سکتور کې د پانګونې له لارې دا صنعت د ملي عاید یوه مهمه سرچینه وګرځوي.